لمر چې د رشاد په پناه تا مرز روشنایی درنا تر پله سپیرنا بلو کی رڼا الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم اوریدونکو، انسان د فکر، اخلاق او عمل مجموعه ده او اسلام هغه الهي دین دی چې د انسان شخصیت بشپړی لوري ته او رڼا وربخي. ګران اوریدونکو، نن به د مسلمان شخصیت پر هغو مهمو ځانګړتیاو خبرې وکړو ان شاء الله چې اسلام یې له خپلو پیروانو غواړي. مسلمان شخصیت یوازې د عبادت تر کچې محدود نه دی، بلکې د ژوند په هره برخه کې ځان ښکاره کوي، لکه په اخلاقو کې، په چلند کې، په خبرو اترو کې، په کار او ټولنیزو اړیکو کې او داسې په نورو مسایلو کې. نن غواړو د مسلمان شخصیت پر هغو ځانګړتیاو خبرې وکړو چې که په رښتیا عملي شي انسان ته عزت او ټولنې ته سمون وربخي. محترم اوریدونکو، انسان د اخلاقو، فکر او عمل مجموعه ده او اسلام هغه الهي دین دی چې د انسان شخصیت ته بشپړ رنګ او سم لوري ته ورمخکې کوي. اسلام یوازې د عبادتونو دین نه دی، بلکې د ژوند بشپړ نظام دی چې د انسان شخصیت ته شکل ورکوي. مسلمان شخصیت د ایمان، اخلاقو او عملی چلند یو بشپړه مجموعه ده. هغه څوک چې د اسلام لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کوي نه یوازې د الله تعالی خوښۍ ترلاسه کوي، بلکې په ټولنه کې هم د اعتماد او احترام وړ ګرځي. زموږ د نن ورځې موضوع دغه چې څنګه د یو مسلمان شخصیت لوړ شي او د یو مسلمان شخصیت ځانګړتیاوې څه دي. ما سره مولوی صاحب احسان الله کاشفی دی. لاړه بشو جناب مولوی صاحب ته. بخیر و سلامت باشین. ما به نوبت خود سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز و گرامی رادیو ملی و رادیو شریعت. الله متعال همه شما خوبان را صحت و سلامت داشته باشد و انشالله که از گزند روزگارم خستگی ها و پریشانی ها در حفظ و امان الله متعال باشین. امیدوار هستیم که در این آب و هوای سرد و آب و هوایی که چندان پاک و منظم نیست، انشالله که همه شما خوبان لباس عافیت و تندرستی با اولادهای ناظرینتان برتن داشته باشین. دوستان عزیز، قسمی که همکارمان بیان کردن، موضوعی که امروز ما روی دست گرفتیم باز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و پر اهمیت و ارزش در اسلام عزیز هست که همانا شخصیت یک مسلمان واقعی چگونه باید باشد. یعنی الحمدلله هر انسان مسلمان و هر انسان دارای شخصیت هایی هست و همه ما امیدوار هستیم که الله متعال به ما شخصیت بسیار زیبا و شخصیت بسیار خوبی را نصیب بکند. دوستان عزیز، بعضی اعمالی هست و بعضی کردارها و افعالی هست که ما میتونیم بر اساس انجام آن اعمال با این شخصیت خود نزدیک بگردانیم و خود را دارای شخصیت بسیار زیبا و نازنین ما قرار بدیم. انشاءالله که در لابلای برنامه پیرامون این موضوع بیشتر صحبت میکنیم و شما خوبان هم انشاءالله که شنونده این برنامه ما باشین. انشاءالله که در این برنامه که بعد از وقفه دوباره باز میگردیم باز با ما تماس بگیرین و نظریات و معلومات نیک خود با ما و شنونده های عزیز نیز شریک بسازین. ډیره مننه محترم کاشفی صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونه د ملي او شریعت غږ رادیوګانو څخه اوري په 3 اف ام او 115.2 اف ام باندې. زموږ د اړیکې شمیر دي 0 او 0 او بیا 0 زو د موضوع طرف ته چې د مسلمان شخصیت ځانګړتیاوې څه دی. تر ټولو لومړی به راشو دې ته چې د شخصیت پیژند درته وړاندې کړو چې شخصیت یعنی څه.
شخصیت د فرد د ټول وجود شاملولو ته وایي چې د بدن عمومي وظایع لکه مهارتونه، امیدونه، احساسات، عادات، هیجانات، اخلاقی ځانګړنې او افکار او همدارنګه معتقدات دا ټول د انسان شخصیت څرګندوي. دا چې انسان یو ټولنیز موجود دی، یو ټولنه هم هیڅکله بې له انسان څخه نشي رامنځته کیدی. دا به په دې معنی چې انسان پرته له ټولنې او ټولنه پرته له انسان څخه نشي پایېدلی. په دې وخت کې له انسان څخه چې هر ډول سلوک او کړنې صادریږي، دغه سلوک او کړنې په د ټولنې له عاداتو، تقالیدو، قوانینو او ادیانو څخه رنګ اخلي. که په لنډ ډول ووایو د انسان هر ډول کړوړه د شخصیت څرګندونه کوي، چې مثبت کړوړه یې مثبت شخصیت او منفي هغه د منفي شخصیت څرګندونه کوي. خو باید په یاد ولرو چې د انسان ظاهري شکل د هغه شخصیت نشي څرګندولای، خو د شخصیت بشپړولو کې هم بې برخې نشي پاتې کېدلی. سربیره پر دې ظاهري او باطني ټول کړوړه د انسان په شخصیت جوړولو کې رول لري. شخصیت د ارواپوهنې یوه ډیره پراخه څانګه ده. یو ښه شخصیت له شو کړوړو سره اړیکه لري. هغه انسانان چې پر خپل نفس لوړ اعتماد لري هیڅ کله ناوړه کړوړه نه ترسره کوي. د هر ډول ناوړه عمل ترسره کول د ناوړه کار د سرته رسوونکي د شخصیت د ځپلو لامل ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې لرې اوسئ د هرې ناوړه کړنې څخه کله چې یوازې یاستئ، ځکه چې هغه الله سبحانه وتعالی شاهد او حاکم دی. د دې حدیث شریف معنا دا ده چې انسان په نړۍ کې په یوازیتوب شتون نه لري. هر چیرته الله شتون لري او زموږ پر اعمالو شاهد وي. لاشعور ضمیر چې د انسان د باور، روحي روغتیا او ناروغتیا جوړونکی دی، هره شیبه ستاسو پر وجود کارنده او فعاله څارنه کوي او هیڅکله له تاسو نه جلا کیږي. په هر حال زغم او حوصله هم کولی شي ستاسو د شخصیت په لوړولو کې رول ولوبوي. باید تل خپلو همکارانو ملګرو ته زغم او حوصله ولرو، ځکه له موږ سره ټکر د خپل هماغه دوست، ملګري او همکار دی څوک چې له موږ سره دی. تعصب هم مه کوئ، ځکه تعصب د انسان شخصیت ته زیان اړوي او په ټولنه کې د انسان ارزښت له منځه وړي. همیشه هڅه وکړئ چې په خپل مسلک کې بریالي کسان همدا تاسې اوسئ، ځکه تاسې به لیدلي وي چې هر مسلک لرونکي شخص هیڅکله هم خوار نه وي. دا چې خلک د مسلک ته اړتیا لري، نو همدا ده چې دی په خپل مسلک شخصیت ترلاسه کوي او خلک عزت کوي. خوشحالي او غم هم زموږ د شخصیت څرګندونه کوي. باید چې تل خوشحاله او خندنه اوسو ترڅو نورو او ځان ته مو شخصیت ترلاسه کړی وي. که د ښه شخصیت غوښتونکي یاست، نو په حتمی ډول په دې مسایلو باندې باید چې ورته متوجه اوسو. د یو شخص شخصیت د هغه د حیثیت، انسانیت او اسلام استازیتوب کوي. نو د هر انسان لپاره لازمه ده چې د خپل چلند او کرامت د ساتلو هڅه وکړي. د دې ساتلو لپاره لوی او ښه لاملونه شتون لري. مثلا اول که ووایو دا چې یوازینی شی چې د انسان شخصیت ښه او ښکلی ښکاره کوي او تل د خلکو په منځ کې یو زړه راښکونکی او په زړه پورې شخص ګڼل کیږي، ښه اخلاق دی. شخصیت او کرامت په چوپتیا، د ټوکو په نشتوالي، په خبرو کې له تاوتریخوالي او بد اخلاقۍ دغه طرفه نه رامنځته کیږي، بلکې په ښو اخلاقو سره عزت او کردار ساتل کیږي او وده کوي. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به له خپلو میرمنو سره سیالي کوله، له بوډاګانو سره به یې ټوکې کولې، ماشومانو ته به یې سلامونه ویل او تل به یې پر شونډو مسکا وه، حتی کله کله به یې د خندا له امله غاښونه ښکاره کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې پر مخ تر ټولو غوره
او اخلاقمن انسان و. اخلاق د انسان په فردي او ټولنیز ژوند کې اړین رول لري، او که انسان اخلاق خوي نو ښه او هوسا ژوند به ولري، او په خلقو کې به د یو با اخلاق انسان په توګه پیژندل کیږي، او ټول خلق به مینه او مهرباني ورته ګوري. که د چا اخلاق خدای مکړه بد او خراب وي نو د ژوند په ګټه نه پوهیږي، او تل به د ژوند څخه رنځ وړي، او د خدای له نعمتونو او رحمتونو به بې برخې وي. بالکل. شنونده های عزیز و دوست داشتنی، اخلاق و شخصیت یک مسلمان مبتنی بر توحید و پیروی از تعالیم اسلامی شامل مجموعه از فضایل اخلاقی مانند تواضع، صداقت، امانتداری، صبر و شجاعت، قناعت و حسن خلق است که در تضاد با صفات رذیله چون تکبر، دروغ، خیانت، حسد و غرور قرار می گیرد و هدف آن کسب رضایت خداوند و رسیدن به کمال انسانی در سایه عبودیت و نور الهی است. این شخصیت به معنای بندگی محض خدا و نفی هر گونه شرک و بتپرستی در برابر اوست. اخلاق و شخصیت یک مسلمان بر پایه آموزه های قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکل می گیرد که هدف آن رسیدن به مکارم اخلاقی هست و به بالاترین درجه آدمی و انسانی می توانیم دست پیدا کنیم. انسان بدون اخلاق اسلامی و انسانی مانند زنبور بی عسل و یا هم درختی بی فایده و بی ثمر می ماند. آدم باید مفید تمام شود و برای خود و اطرافیان خود و جامعه خود انسان همیشه پرثمر و مفید باید باشد. انسانی که در او هیچ خیری نباشد، انسانی که اصلا نسبت به اخلاقیات و فضایل اخلاقی و اسلامی هیچ ارزش قائل نبوده باشد و هیچ عمل و اخلاق اسلامی نداشته باشد، او انسان هیچ به دردی نمیخورد و فقط یک مجسمه هست که فقط زندگی می کند و راه می رود و کدام فایده برای مردم و جامعه خود نمی داشته باشد. دوستان عزیز، اصول کلیدی بسیار مهمی هست که ما می توانیم به شخصیت خود را برسانیم یا دارای شخصیت خود قرار بدیم. یکی از این کلیدهای بسیار زیبا توحید در محوریت است. تمام ارزش‌ها و شخصیت فرد حول محور خداوند تعریف می شود، نه انسان با دنیای مادی. ارزش هر کس به دینداری او وابسته است و ارزش آدمی هم در تقوا داشتن هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی واقعا انسانی که پایبند به توحید الله متعال باشد، انسانی که پایبند به ارزش‌های انسانی و اخلاق اسلامی بوده باشد، واقعا این خیلی ارزش دارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریف می کند انسانها را. انسانها دو دسته تقسیم می شوند. یکی آن کسی که حیات دارد و زندگی می کند، دیگری مانند مرده هست و حیات نمی داشته باشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می کند او کسی که همیشه به یاد و ذکر الله متعال هست، زبانش به ذکر پروردگار تر و تازه هست، او مانند زنده هست. و او کسی که پروردگار را یاد نمی کند و ذکر و اذکار الله متعال را انجام نمی دهد، او مانند مرده هست. دوستان عزیز، وقتی که ما از فضایل اخلاقی محروم باشیم خدای ناکرده، وقتی که ما از زیبایی های اسلامی و انسانی محروم باشیم خدای ناکرده، در حقیقت ما زندگی نمی کنیم. در حقیقت این یک نفسی هست که می کشیم، فقط ما روز خود را می گذرانیم، شب خود را می گذرانیم. و او کسانی که با یاد الله متعال زندگی خود را لذتمند قرار دادن، آن کسانی که با ذکر پروردگارشان زندگی خود را پر ارزش و با اهمیت قرار دادن، اینها انسانهای بسیار کمیابی هستند. نکته دیگر پیروی از حق می باشد. همواره در مسیر حق بدون این که ما گناه و معصیت و تغافل داشته باشیم و همواره در مسیر حق بودن و تسلیم در برابر حقیقت که با حق همراه است و پرهیز از باطل. اعمال اسلامی داشته باشیم با آنچه الله متعال بیان کرده و از ما طلب نموده است باید عمل بکنیم.
چون اعمال ما و افکار ما در نزد الله متعال ثبت می شوند. پروردگار عزوجل ما انسانها را نگاه می کند، نظر می کند و بر اساس همان عبادات و اطاعات و اعمالی که داریم الله متعال با ما و شما رفتار می کند و تعامل می کند. اگر اعمال خوب داشته باشیم، اعمال شایسته داشته باشیم، همین است که پروردگار عزوجل برای ما خیر دنیا و آخرت نصیب می کند. اگر خدای ناکرده اعمال بد و اعمال زشت و گناه و معصیت داشته باشیم، همین است که حساب و کتاب با ما بسیار سخت گرفته می شود. قبر برای ما تاریک می شود، قبر برای ما تنگ قرار می گیرد و مرگ، سکرات مرگ و عواقب بسیار خطرناک و خاتمه پر از خستگی و افسردگی و ناراحتی و خاتمه بسیار زشت و پریشان کننده در اختیار ما قرار می گیرد. پس دوستان عزیز، برای این که ما به همین شخصیت های بسیار بزرگ و مهم دست پیدا کرده باشیم، اعمال ما خیلی تأثیر دارند. ببینید در جامعه یکی کسانی که دارای اخلاق هستند، دارای شخصیت اجتماعی و فردی و خانوادگی هستند، آنها چگونه اعمالی دارند؟ از کینه و کدورت بدور هستند، از غیبت و سخنچینی بدور هستند، از داو و دشنام بدور هستند. چرا؟ چون غیبت و سخنچینی و بهتان و بدزبانی و تهمتی متاسفانه بیجا و بیفایده برای اطرافیان خود انسان را در حقیقت سرشکسته می کند، انسان را در حقیقت بی عزت و بی شخصیت قرار می دهد. پس اینجا می بینیم که کسانی که برای خود شخصیت قائل هستند و برای خود عزت قائل می شوند، آنها کسانی هستند که همیشه با اعمال خوب، با اعمال مناسب زندگی خود را به پیش می برند. الله متعال برای همه ما شخصیت بسیار والا و عزت نفس برای همه ما و شما نصیب بگرداند. ډیره مننه محترم. درنو اوریدونکو، دوهم لامل چې د مسلمان شخصیت په ساتلو او جوړښت کې غوره رول لوبوي حیا ده. حیا یو له ښو خویونو او اخلاقو څخه ده چې د بدکارۍ په کولو کې د شرم په معنی ده. حیا هغه حالت دی چې د هوښیارۍ او کرامت لامل کیږي او له نامناسبو کړنو څخه ډډه کوي او همدارنګه د انسان د شخصیت د ساتنې او جوړښت لامل هم کیږي. حیا د ایمان برخه ده، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ایمان څو اویا څانګې دي او حیا د ایمان یوه څانګه ده. حیا او ایمان هغه دوه ملګري او دوستان دي چې یو له بل څخه نشي جلا کیدای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حیا او ایمان یو بل سره تړلی دي، نو که یو له هغو څخه واخیستل شي هغه بل له منځه ځي. بلې هم له ګناه څخه ځان ساتل د شخصیت په جوړولو کې یو له مهمو لاملونو څخه چې دی هغه د ګناه څخه ځان ساتل دي. یو شخص باید هڅه وکړي چې هغه عوامل یا فکتورونه ترلاسه کړي چې د معنوي ارزښتونو بنسټ ایښودونکي شي او شخصیت ته وده ورکړي. د ګناه پرېښودل یو له سترو عاملونو څخه دی چې د هر انسان اصلي شخصیت جوړوي او د هغه د ثبات او وقار سبب هم ګرځي. لکه څنګه چې ویل کیږي ګناه که څه هم پټوي د مسلمان شخصیت د ننه څخه ماتوي. که څه هم په بهر کې خلک دا صحیح ګڼي او په روایاتو کې راغلی دي هغه څوک چې شخصیت نه لري خپل ځان ته سپکاوی کوي. له هغه څخه د خیر تمه مه کوه او د داسې کس له بدۍ نه ډارېږه. عاجزي او تواضع بل هم د مسلمان د شخصیت ځانګړتیا ده او دا پدیده د هغه عزت او مرتبه لوړوي. عاجزي یو ښه عمل دی چې تاسو خدای ته نږدې کوي. څوک چې دغه صفت ته غاړه پریږدي د خدای رحمت او خاص نظر ته به ورسیږي او د تکبر او غرور له ناروغۍ به خلاص شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خدای لپاره تواضع وکړي رب به د هغه مقام او مرتبه لوړوي. نو له همدې امله زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې وینا څخه معلومه ده چې عاجزي د مسلمان د مقام، کرامت او شخصیت د لوړولو ښه وسیله ده. حضرت فضیل عیاض رحمه الله فرمایلی چې څوک چې خپل ځان ښه ګڼي د هغه په عاجزي کې هیڅ برخه نه لري. خدای تعالی
غرونو ته وحی وکړه چې زه ستاسو پر یوه باندې د پیغمبرانو سره خبرې کوم. ټولو غرونو یعنی مغروره شول پرته د سینا غره چې سر یې ټیټ کړ. په یقیني توګه هغه ته د حق د کلمې وقار ورکړل شو. بایزید بستانی رحمهم الله وویل چې زه حق ته له مختلفو دروازو لکه جهاد، لمونځ، روژه او همدارنګه د زکات او نورو نیکیو له لارې داخل شوم. په دغو دروازو کې مې ډیر خلک ولیدل او حق ته د نږدې کېدو لپاره مې د قدم ایښودلو ځای ونه موند. نو زه حیران شوم چې او نه پوهېدم چې په څه ډول هغه ته نږدې شم. خپل رب ته مې غږ وکړ او ما وویل ای خدایه زه په څه شي سره تا ته نږدې کېږم؟ ویې ویل په هغه څه سره چې زما نه وي. ما ویل هغه څه شی دی چې ستا نه وي؟ ویې ویل عاجزي، تواضع او شرم. بایزید وویل زه حق ته د عاجزۍ، ماتې او شرم له دروازې ننوتم. هلته مې له څو کسانو پرته بل څوک ونه موند. له دې توضیحاتو څخه دا جوته شوه چې انسان یو ښایسته موجود دی چې له یوې ښکلې هیئت څخه جوړ شوی دی. له همدې امله یو څوک باید تل د فکتورونو ترلاسه کولو په لټه کې وي چې معنوي ارزښتونه رامنځته کوي او شخصیت ته وده ورکوي. ځکه چې د هر انسان شخصیت هغه څخه دی چې د هغه لپاره خورا مهم دی. که دا یو څه زیانمن شي نو بیا ترمیم کول به خورا ستونزمن او وقت ونیسي. بسیار زیبا. دوستان عزیز، واقعا به خاطر اینکه ما در اسلام عزیز برای خود شخصیت قائل شده باشیم و شخصیتی بسیار خوبی را از آن خود کرده باشیم و نام نیک برای خود کسب کرده باشیم، راههای متفاوتی هست و تشویقات و ترغیبات اسلام عزیز و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد هست. یکی از این موارد که قبلا ما هم بیان کردم، همکارمان هم بیان کردن، این موضوع حیا و پاکدامنی هست. دوری از هر گونه زشتی و آنچه از نظر شرعی مذموم است و بد است. دوری نمودن از هر آنچه بد هست و مذموم می باشد، هر آنچه که می خواهیم انجام دهیم. اگر در قلبمان این موضوع خطور کرد که اگر مردم از این کار ما باخبر شوند چقدر شرم خواد باشد، چقدر بد باید باشد، دوستان عزیز همین جا ما باید از آن کار دوری بکنیم. این معلوم است که گناه است، به خاطر که انسان مسلمان از گناه همیشه می ترسد، از گناه می هراسد که نشود خدای ناکرده از این صفت بد و از این عادت بدی ما مردم دیگری خبر شوند. همین که ترسیدیم از این که مردم خبر شوند، ما از این کار دوری بجوییم و خود را پاک داشته باشیم. نکته دیگر دوستان عزیز، پایبند بودن به صداقت و امانتداری و رازگویی و پایبندی به عهد و امانت ها هست. این خیلی مهم هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان می کند ایمان ندارد او کسی که امانت دار نیست، او کسی که امین نیست، او کسی که مردم او را امین نمی شمارند، او در حقیقت ایمان ندارد. یعنی احادیث مختلف و متفاوت می آید و ذکر می شود که یعنی انسان باید با امانت ها، با عهد و میثاق، با وعده ها، با آنچه که بیان می کند خیلی توجه داشته باشد. امروزه متاسفانه در نظر ما این اعمال انجام دادن آنها آنقدر با ارزش معلوم نمی شود. خیر است، ما فکر می کنیم مشکل ندارد، هیچ گپی نیست، موضوع آنقدر موضوع جدی و کلانی نیست، در حالی که نخیر بسیار موضوع جدی هست. اگر جدی نمی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول حیاتشان یک بار دروغ می گفتن نعوذ بالله، ولیکن این کار را نکردن. اگر خیانت به امانت ها و به عهد و میثاق و پیمان ها اگر ارزش نمی داشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول حیاتشان یک بار بی توجهی می کردن تا که برای ما معلوم شود که آنقدر مهم نبوده. پس این کار نیست، این موضوع نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول حیاتشان به این موضوعات بسیار پایبند بودند: راستگویی، صداقت، امانتداری، وفا به عهد و میثاق و پیمان. اینها خیلی مهم هستند که اینها در حقیقت نشان دهنده و بیانگر ایمان ما و شما هستند. نکته دیگر ایثار و بخشش است، جود و سخاوت در برابر بخل و اسراف. همیشه کوشش کنیم دوستان عزیز که نسبت به یکدیگر همدرد باشیم، کوشش بکنیم برای همدیگر ملهم قرار بگیریم، کوشش بکنیم که برای دردهای یکدیگر دوا باشیم.
دردهای همدیگر را تسکین بتیم، دست نوازش و دست مهربانی بر زخمهای یکدیگر کش بکنیم تا که مشکلات و پریشانی ها را از روی یکدیگر برطرف ساخته باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام ماها سخاوتمند بودند. در تمام اوقات و ماهایی که می گذشت و می آمد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخاوت می بودند و سخاوتمندیشان به اوج می رسید. ولیکن ماه مبارک رمضان وقتی که نزدیک می شد یا می رسید، سخاوت حبیب خدا صلی الله علیه و سلم مانند باد بود، به هر طرف می وزید. یعنی بسیار سخاوتیشان به اوج خود می رسید، بسیار سخاوتمند می شدن، از ماهای دیگر چند برابر زیادتر و بالاتر و قویتر. این خیلی خوب از دوستان عزیز. الحمدلله ماه مبارک رمضان هم در پیش روی داریم و هوا هم سرد است و هوا هم زمستان هست که ما و شما قرار داریم دوستان خود را فراموش نکنیم، هم نوعان خود را فراموش نکنیم، برای یکدیگر دستگیر باشیم و هم دیگر را کمک بکنیم. الله متعال برای همه ما و شما این صفات زیبا و این صفاتی که برای ما شخصیت ایجاد میکنند پروردگار توفیق عمل برای همه ما و شما نصیب بگرداند. دوستان عزیز رسیدیم به وقت وقفه، میریم یک وقفه کوتاه میگیریم و ان شاء الله بعد از وقفه برمیگردیم. تا مرز روشنایی. در این برنامه موضوعات دینی، تربیتی و اجتماعی برای شما نشر می گردد. آداب اجتماعی یکی از موضوعات مهم و عمده در شریعت اسلامی می باشد و این آداب همه از برکت آزادی و برکت استقلال به وجود می آید. این برنامه را از شنبه تا پنج شنبه به طور زنده از ساعت 11 الی 12 قبل از ظهر از رادیوی ملی افغانستان و رادیو صدای شریعت و تکرار آن را هر شب از ساعت 9 الی 10 از رادیو صدای شریعت 93 FM شنونده باشید. پزړه کې بدې مینا احترام مجاهده د برو اسلو تبدې پامي مجاهده. مجاهد وروره، پوهیږو چې د همسنګري شهید ملګري خواږه یادونه دې ډېر دردوي او دې ته ځورېږي چې ولې د شهادت په برخه نسو. عیش فی سبیل الله له شهادت فی سبیل الله څخه کم شان نه لري. مهمه دا ده چې موږ د الله تعالی د دین په خدمت کې ووسو. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وایي تر څو چې مرګ راته راځي زما ژوند د الله تعالی د لارې لپاره واقف دی. په قرآن کریم کې له شهید او غالب دواړه ډوله مجاهدینو سره د ستر اجر وعده سوې ده. د الله تعالی د دین د نصرت او د کلمت الله د اعلا لپاره دې هغه خلک جهاد وکړي چې د دنیا ژوند په آخرت خرڅوي. څوک چې د الله تعالی په لاره کې جهاد وکړي شهید سي او یا برایمن، نو موږ به ډېر ژر هغه ته ستر اجر ورکړو. په زړه کې بدې مینا احترام مجاهده د برو اسلو تبدې پامي مجاهده. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا. بیا هم ستړي مشئ محترمو ګرانو اورېدونکو، خپرونې ته رڼا تر پولې ته چې تاسې راسره په ژوندۍ بڼه د ملي او شریعت غږ راډیوګانو له څپو څخه یې راسره اورئ. درنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونې موضوع ده د مسلمان شخصیت ځانګړنو په هکله څه ځانګړتیاوې لري، څه باید وکړو چې مسلمان شخصیت تعریف شي. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 شل 242 او 0 اویا 242. انشاءالله چې تاسو به راسره اړیکې ونیسئ. دا برخه تاسې ته ځانګړې شوې ده او د خپرونې د موضوع په تړاو به راسره خپل ډاډه نظریات او احساسات شریک کړئ. زه د لومړنۍ اړیکه راخلو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خدای پاک ډیر لوی احسان دی محترم استاد مدثر، تاسو خو به انشاءالله ښه یاست. سلام.
بخیر سلامت باشین استاد عزیز، انشالله شما هم خوب عافیت داشته باشین. زمان خدا باشین از برکت آن شما دوستان. در این ساعت موضوع فکر خود تاسو ډېر ښکلي هغه بیانات وکړل، خو معجزه جنب شاګردانو کې یو څه وړاندې کړي د مرغۍ په لور پیغام لاندې. الله تعالی دې راته صحتمند لره، تاسو هم زموږ محترم ورور او شکر دې استادان یاستئ، تاسو هم ښه نظریات د خپرونې په موضوع لرئ. مهرباني مهرباني الله دې عزتمند لره. مهرباني برای او نیکمرغي لاسته راوړل یو لړناکي عوامل لري چې په تعقیبولو سره هرومرو انسان د بدي پړاو ته رسېږي. دا چې تر کومې اندازې پورې د یو انسان په علم او پوهه کې پراختیا منځته راځي، په هغه کې د تواضع او مهربانۍ صفت پیاوړی کېږي، خپل وزن او ارزښت زیاتوي. په دې اړه الله پاک فرمایلي دي، ترجمه بسم تعالی: الله تعالی په تاسو د ایمان او علم څښتنان د مرتبې په لحاظ لوړ کړي دي. سوره مجادله آیه 11 آیه. او بل دا چې څومره چې د علم په اړه عمل زیاتېږي، په هغه کې د الله په اړه د خوف او رجا ماده پیاوړې کېږي او د خپل ځان محاسبې ته چمتو کېږي. بل څومره چې عمر زیاتېږي، ارث کمیږي او په علم او یقین سره باوري کېږي چې د منتهي ته نږدې او د مرګ په کنده کې به غورځېږي. بل دا چې څومره چې مال زیاتېږي، هرومرو سخاوت هم زیاتېږي. دغه ډول خلک د الله تعالی عیال او هغه ته ګران او محبوب دي. او د بدمرغۍ نښې دا دي چې څومره چې علم زیاتېږي، تکبر او غرور هم ورسره زیاتېږي، علم یې ګټور نه وي. او بل څومره چې عمل زیاتېږي، خلکو ته په سپکه او ځان ته په درنه سترګه ګوري، فکر کوي چې یوازې همدی به بری او نجات ترلاسه کړي او پاتې ټول خلک به په هلاکت ورسېږي. او بل څومره چې عمر زیاتېږي، هماغومره حرص هم زیاتېږي، فکر کوي چې پیښې به یې له خپله ځایه څخه هم ونه غورځوي. څومره چې مال زیاتېږي، لا پسې بخل او کنجوسي کوي. څومره چې جا او جلال زیاتېږي، لا پسې تکبر او غرور ترلاسه کوي. په حدیث مبارک کې راځي، ترجمه بسم تعالی: متکبرین به د قیامت په ورځ د ذرو په شکل کې حشر کړای شي چې خلک به یې تر خپلو پښو لاندې ښکېل کوي. همدومره اوسئ، ټولو ته ښه ژوند په الله مو سپارم. الله مو مله ملګری. زیاته مننه ستاسې نه جناب مدثر استاد. واقعا چې کله علم سره عمل کول شي، ځکه د هغه کسان دي چې د خپل رابطه د الله تعالی سره سم نږدې کړي، نو بیا په علم کې عمل هم پیدا شي. او بل دا چې ځان محاسبې ته برابروي، د هغه انسانان دي چې الله تعالی ته ځان ورنږدې کوي او د الله تعالی اوامر په ځان کې تطبیقوي. په دوی کې سخاوت هم الله تعالی زیات کی او د دنیا محبت هم ورسره کم کی او توجه الله ته وي. نو که موږ ووایو چې کله چې غواړو چې خپل شخصیت داسې جوړ کړو چې خلکو ته د منلو وي، عزت ولرو، نو الله تعالی هم راڅخه راضي شي. هغه دا چې باید خپل ژوند د اسلام په لارښوونو برابر کړو، ځکه حقیقي عزت یوازې د الله له لوري ورکول کیږي. بې له دې ناشونې ده. له الله سره اړیکه ټینګه کول دا چې د شخصیت بنسټ له الله سره قوي اړیکه ده. لمونځ پر وخت ادا کول، د الله یاد یعنی ذکر کول، په سختیو کې پر الله توکل کول. کله چې اړیکه له الله سره سمه شي، نو الله د خلکو زړونه هم یعنی په داسې لور ور اړوي چې الله ته ورنږدې کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شهید صاحب مبارک، څنګه جوړې؟ الله دې راته ژوندی لره محترم حنفي صاحب. انشاءالله چې تاسو طرفو ته خو به هم خیرات وي، هوا به ښه وي قندوز خواته انشاءالله. شکر الحمدلله، هوا ډېره ښه ده، بس تاوی دی ډېر خوندوره دی، ډېره ښه هوا ده. الله دې راته ژوندی او صحتمند او په وقار سره لره. او موضوع خو به دې اخیستې وي که لرئ څه؟ بسم الله. موضوع نه ده اخیستې، اوس د بازاره راغلمه، بس روزي انشاءالله نه کړله، موضوع نه اخیسته نه ده. الله تعالی دې راته ژوندی لره. موضوع دا ده چې د یو مسلمان د شخصیت په اړه چې د مسلمان شخصیت ځانګړتیاوې څه دي، څه باید وکړي چې د انسان رابطه د الله سره نږدې شي او ښه شخصیت او اسلامي شخصیت ورڅخه جوړ شي. سعید صاحب مبارک، دغه د شخصیت د الله سره چې سړی رابطه وساتي او پنځه وخته خپل لمونځ په جمع کوي او استغفار وایي او تلاوتونه کوي
بالکل نو خلک به هم ډېر بې خوښوي، ډېر به ښه دین راځي. او که چېرې د الله سره یې رابطه نه وه سمه، نو هغه سړی خدای نېکبخته دی، د خلکو هم نفرت کېږي او دی به د الله په حضور کې هم ناخوښه وي. نو ښه سړی هغه دی چې د الله سره یې رابطه قایمه وساتله او پنځه وخته خپل لمونځ یې په جمع وکړي، جمع قضا نه کړله او سهار د وارې تلاوت او استغفار دا یې کوله. نو سړی هم په دې دنیا محبوب دی، هم پر هغه دنیا محبوب دی او الله جل جلاله. الله دې راته ډېر زیات صحتمند او خوشحاله او په صحت لره جناب حنفي صاحب، ډېره زیاته مننه تاسې نه. بس خدای دې خوشحاله وکړي. کاشفي صاحب ته سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام. کاشفي صاحب هم د خپل نیکې هیلې درته وړاندې کړي. واقعا جناب حنفي صاحب چې ویل چې چا چې د خپله رابطه د الله سره جوړه کړه او سمه یې کړه، نو هغه د خلکو په زړه کې به هم ځای لري. یو حدیث دی چې مفهوم یې همداسې دی چې کله خدای پاک د چا نه راضي شي، نو ملایکو ته یې خبره ورسیږي او د دنیا په خلکو کې هم د ده ځای او محبت زیات شي، ځکه دا الله ته نږدې شي. نو بهترینه خبره دا ده چې موږ باید خپل رابطه فی الله جوړه کړو الله تعالی سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو تاسو دواړو ته د زړه نه تله وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام محترم عجیزازی صاحب، خدایم راوله صحتمند او خوشحاله اوسئ. مهرباني. خطا ماجي صاحب ډېره ښکلې موضوع ده. دا شخصیت خو داسې دی چې یو انسان چې غواړي چې مثلا د شخصیت لوړ وي او لوړ وساتل شي، لازمه دا ده چې نیکو خلکو سره ارتباط ولري، نیکو خلکو سره وګرځي. او بله دا خبره ده چې د انسان ظاهري بڼه په شخصیت انسان شخصیت به ښکاره کوي. مثلا دغه سر د غرجان غوندې جوړ وي یا داسې نور ښه وي، هغه څه لباس یې اغوستی وي چې هغه د غوښتلو وړ نه وي، نو صاحب دغه خلک پرېکړه کوي چې د شخصیت په باره کې موږ شخصیت په باره کې پرېکړه کوي. نو ښه خبره دا ده چې هر انسان چې د شخصیت په لوړولو کې باید خپل کوشش وکړي، مقصد نیک کارونه وکړي، نیک عمل وکړي، نیکو خلکو سره وګرځي. او خلک کله چې د الله ته تابع شو، نو هغه دا هر څوک د ده ته تابع کېدای شي صاحب. نو دغسې خبره ده چې د الله پاک په عبادت کې شخصیت ساتل دي، شخصیت لوړول دي، او په ذکر کې او په مقصد نیکو کارو کې او تلاوت په قرآن کې. نو دغه ټول شیان چې دي دغه د شخصیت په لوړولو کې، د شخصیت په ساتلو کې زیاته ونډه لري صاحب. نو داسې دی چې انسان چې دی په فکري ډول سنګین او باشرفه اشخاص خوښوي. هر څوک چې باشرفه وي، مثلا سنګین وي، هغه خلک خوښوي. دا ظاهري بڼه موږ باید د ټولنې او مجرا سره برابره وي. زموږ ظاهري بڼه زموږ په ځان باور او اعتماد سره مستقیمه اړیکه لري صاحب. نو دغسې دی چې ظاهري بڼه مو باید سمه وي او بل ملګري مو باید نیک عمله وي. که بېکاره ملګرو سره وګرځېدو نو مو شخصیت ټیټېږي. هر څوک دا فکر کوي چې دغه هم غال دی، که څلور سره وګرځېدو، که عالمانو سره خلکو سره وګرځېدو زموږ شخصیت لوړېږي، هغو نه یو څه زده کولی شو صاحب. او خلک هم دغه فکر کوي چې ولا دا نیک انسان دی. په الله مو سپارم. السلام علیکم. علیکم سلام محترم عجیزازی صاحب، ستاسو د ښکلې ویناو څخه انشاءالله تاسو په خبرو به هم یعنی داسې موضوع ته اشاره وکړه لکه چې تاسو وایي چې شخصیت د نیکو خلکو سره ناسته ولاړه باید سړی وکړي او همدارنګه رابطه د ښو خلکو سره وساتي، د علماو سره ناسته ولاړه وکړي، ځکه که د بدو خلکو سره ناسته ولاړه وکړو نو زموږ شخصیت ته زیان رسوي. او الله تعالی هم هغه انسانان خوښوي چې د نیکو خلکو سره ولاړه ناسته د دوی وي، د علماو سره، د نیکانو سره او د الله د دوستانو سره ناسته ولاړه وکړو. نو دا زموږ په شخصیت کې هم ډېر رول لري. او بل دا چې باید خپل ظاهري بڼه هم جوړه کړو، ظاهري بڼه هم داسې وي چې زموږ باندې د خلکو ښه اعتماد وشي. زه دا بل اړیکه راخلو چې زموږ هغه مخکینی ورور دی، انشاءالله چې اوس به یې غږ صحیح راشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه ښه همکاران؟ بس د الله تعالی ډېر لوی احسان دی، همکاران هم ښه دي، تاسو به هم انشاءالله چې ښه یاست. ډېره مننه چې دویم ځل دی بیا هم اړیکه را سره ونیوله. انشاءالله چې موضوع خو به دې اخیستې وي، که څه لرئ بسم الله. موضوع خو دلته راډیو په مشکله ولسوالۍ کې څار نه شي، نو مشکله
اندازه وقتی در رادیو دلته کار کړی وای چې غږ وکړم په دې خوشحاله وای. درون وروره د موسی قلعه ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه د راسره اړیکه نیولې ده. وروره زموږ د نن ورځې خپرونې موضوع ده د مسلمان شخصیت، یعنی موږ یو ښه مسلمان کس څه باید ځانګړتیاوې ولري، څنګه کولی شو چې د الله تعالی ښه دوستان شو، ښه شخصیت ځان نه جوړ کړو. دغه زموږ موضوع ده. دا ډېره ښه دا ناموس کار هغه چې د خلکو سره دا چې کاوه ساتو د خلکو سره معنا کرکه وکړو، د خلکو سره ناسته پاسته ونه کړو، د ښه خلکو د علماو تقریرونه واورو، سره د مسجد سره وسرو د وخت لمونځ وکړو، پر خپل وخت وکړو، جماعت وکړو او استاد نیکه مشوره ورکړو، د خلکو سره ناسته پاسته پرېږدو. بس نو دا هغه ښه شخصیت دی او د الله پاک ذکر لرې پاته د الله پاک ذکر سره باید خپل زړه نشکر وکړي. الله دې راته ژوندی لره محترم ورور. د موسی قلعه ولسوالۍ څخه واقعا یعنې چې باید موږ د ښو خلکو سره ناسته ولاړه وکړو، دا د دې ورور خبره وه. او بل دا چې خپل عبادت وکړو، لمونځونه وکړو، دا چې د الله ذکر وکړو او خلکو ته خیر ورسوو، خلکو ته نیکې مشورې ورکړو، د بدو ځان وساتو. درنو اورېدونکو دلته وخت د یوې لنډې دمې دی، دمه اخلو. له دمې بعد به انشاءالله بیا هم بیرته راوګرځو. موږ سره په خپرونه کې اوسئ. چې د رشاد په پنایوړله د رڼا تر پولې سپېرنه بلو کې رڼا یوړله. په دغه خپرونه کې تاسو ته دینی، تربیتي او ټولنیز موضوعات خپریږي. اصلا په اسلام کې چې څومره عبادتونه فرض کړی شوي دي، هر یو پر خپل ځای کې خاص اهمیت لري، مګر په اسلامي شریعت کې لمانځه ته خاص اهمیت حاصل شوی دی. دا د اسلام یو داسې رکن دی چې په هر مسلمان نارینه او ښځه، روغ او ناروغ، غریب او مالداره، مقیم او مسافر فرض دی. سپېرنه بلو کې رڼا یوړله. دغه خپرونه له شنبې تر پنجشنبې په ژوندۍ بڼه د ورځې له 11 تر 12 بجو پورې له ملي او شریعت غږ راډیو څخه، او تکرار هره شپه له 9 بجو تر 10 بجو پورې له 93 FM څخه اورېدلی شئ. پزړه کې بدی مینا احترام مجاهدا د برو اسمنو تبدی پامی مجاهدا. مجاهد وروره، د جهاد او رباط یخې او واورینې شپې بیل کیف او فضایل لري. دا هغه شپې دي چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه به ارمان کاوه. ابو هریره رضی الله عنه به په رباط کې په ډیر وخت درېدلو باندې هیڅ د ستړیا احساس نه کاوه. یو ورځ چا ترې وپوښتل ابو هریره څه شي د درېدلو ته هڅوي؟ هغه ځواب ورکړ ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې فرمایلې د الله تعالی په لاره کې یوه ګړۍ درېدل د حجر اسود ترڅنګ د لیلة القدر د شپې له موندلو څخه زیات غوره دی. د دې حدیث روایت بیهقي او ابن حبان را نقل کړی دی. پزړه کې بدی مینا احترام مجاهدا د برو اسمنو تبدی پامی مجاهدا. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. باز هم شنونده های عزیز بسیار خوش آمدین. انشاءالله که تا این دم شنونده برنامه خوبی ما بوده باشین و انشاءالله در این بخش دوستان عزیز باز هم تماس بگیرین به شماره های 020 23 10 742 و 070 23 10 742. دوستان عزیز تماس بگیرین، نظریات، معلومات نیک خود را در رابطه با شخصیت یک انسان مسلمان و شخصیت یک انسان مؤمن انشاءالله صحبت بکنین تا از بیانات شما و از داشته های شما ما هم مستفید شویم و بهره‌مند شویم. دوستان عزیز نکته دیگری که بیان بکنیم که یکی از شخصیت انسان مسلمان هست شجاعت و صبر می باشد. پایداری در برابر مشکلات و پرهیز از عجله کردن و از ورختایی و بی‌حوصلگی این چیزی هست که برای ما غیر از پشیمانی چیز دیگر را به بار نمی آورد. تماس را می گیریم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت
جناب مولوی صاحب کاشفی، به شما بزرگوار سلام و احترام. امید که صحت و سلامت باشین. بخیر سلامت باشین استاد عیار صاحب گرامی. انشالله شما هم عزتمند و عافیت داشته باشین. در پناه خداوند باشین. الحمدلله. سلام های جداگانه حضور استاد سایم صاحبم تقدیم میکنم. علیکم سلام محترم عیار صاحب، تاسو ته هم خدای دی وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. مننه ستاسو د ښکلې خپرونې نه. همداسې سلامونه قدرمن تخنیک انجینر صاحبان و مدیر صاحب د خپرونې او مشر د رادیو تلویزیون قدرمن ته تقدیموم او ټول اوریدونکو. بخیر سلامت باشین جناب استاد عزیز مهربانی. استاد گرامی، شما در تایید صحبت‌های شما یک حدیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یادم آمد که مهربانی کردن در جسد بنی آدم یک پارچه گوشت است. اگر آن صحت بود تمام صحت است، اگر آن مریض شد تمام بدن فاسد می شود. بالکل. و دیگه خداوند فرموده به تحقیق خداوند نظر نمی کند به صورت و حسن شما و به اعمال شما، ولیکن نظر می کند به دلهای شما. شما در مورد شخصیت عالی یک مسلمان مؤمن صحبت کردید. ما هم یک چیزی در مورد شخصیت بسیار عالی مؤمن اوست که دلشان سالم، نفسشان مطمئن باشند. بالکل. خداوند همه ما شما را توفیق عنایت فرماید. آمین. تا دل ما سالم و نفسهای ما مطمئن باشند تا در راه حق استوار و محکم گام برداریم. در اخیرم سلامای خود حضور استاد عبدالله بزرگوار، استاد مدد عزیز، استاد غمخوار عزیز، نابینا و همه بزرگواران شنونده استادان گرامی تقدیم میکنم. در پناه و عصمت خداوند باشین. سربلند کامیاب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشین استاد عزیز. الله متعال شما را عزتمند و عافیت داشته باشم. تماس دیگر رو میگیریم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. غمخوار صاحب گرامی ان شاء الله خوب هستین؟ مهربانی الله. تو خونه مریض بستر هستم. دیگه وقت نمیگیرم. شکر که شما جور صحت هستین. شما بزرگوارا از صحتمندی شما را از الله پاک میخوایم. مهربانی غمخوار صاحب گرامی میشنویم. از عبدالله بن مسعود روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را همیشه میخواند: یا الله، من از تو هدایت، تقوا، پاکدامنی و بی‌نیازی از مخلوقات را میطلبم. در این دعا از خداوند 4 چیز خواسته شده است. هدایت یعنی گام نهادن با استقامت در راه حق. تقوا و پرهیزگاری یعنی خوف از خدا. دوری و اجتناب از معاصی و منکرات. عفت و پاکدامنی. زینه یعنی قلب این حالت و کیفیت را داشته باشد که آدمی در خود نیاز و احتیاج به هیچ مخلوق را احساس نکند. بر عطای مالک خود یعنی الله جل جلاله مطمئن باشد. با حیا باش، با چایی بکن، به حیا باش، هر چی خواهی بکن. خداوند ما را با حیا و با ایمان داشته باشد. در پناه حق باشین. سلام جداگانه برای آقای صاحب سلطانی، مدثر صاحب، عیار صاحب، دکتر صاحب رحیمی، مادر برنامه نشاطی عزیز، سردار جان عزیز، آقای صاحب عبدالله خان، نابینا صاحب، هاشمی صاحب، همه دوستان و ندیم صاحب از قندوز سلام و احترامات ما برایشان تقدیم برسید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشین جناب غمخوار صاحب گرامی. الله متعال شما را شفای عاجل و کامل نصیب بکنه. الله متعال همه مریضان اهل اسلام و هر کسی که مریض داره در خانه ها بی سر هستن یا در شفاخانه ها بی سر هستن، پروردگار از خزانه غیبش همه را شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. واقعا غمخوار صاحب گرامی خیلی زیبا بیان کردین. حیا خیلی مهم هست. حیا
آنقدر مهم است که می تواند که جلوی همه ما را از گناه و معصیت بگیرد. چون اگر ما وقتی حیا داشتیم با گناه و با معصیت و نافرمانی نزدیک نمیشویم، از الله متعال حیا میکنیم و پروا میکنیم. چون جاهای زیادی الله متعال بیان کرده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، یعنی از خدا حیا کردن، از خدا پروا کردن، از خداوند ترسیدن. این خیلی مهم هست که باید در قلوب همه ما این صفت زنده شود. الله متعال برای همه ما و شما این توفیقات را نصیب بگرداند. مننه. درنو اوریدونکو، په دې د خپل شخصیت لوړولو کې اخلاص او نیت سمول هم ډیر مهم کار دی. هر کار باید د الله د رضا لپاره وي، نه د خلکو د ستاینې لپاره. ښېګڼه وکړئ، که څوک یې وستایي که یې ونه ستایي، موږ باید د الله د رضا لپاره دا کار وکړو. ځان ښودنه مه کوله، اخلاص لرونکی انسان عمل قبلوي که څه هم لږ وي. او بل رښتینولۍ او امانتدارۍ خپل شعار ګرځول باید موږ وګرځوو. او بل دا چې ښه اخلاق او نرمه ژبه، عاجزي او تواضع، صبر او زغم، د خلکو خیر غوښتل، د ژبې ساتنه، پر وخت پابندي او نظم، تل ځان سمول او زده کړې، دا ټول هغه څه دي چې د انسان شخصیت لوړوي. نو که موږ د لارې چارې خپل کړو نو پایله به یې درې ګونې وي. الله تعالی به راڅخه راضي وي، خلک به مو احترام کوي، زموږ شخصیت به دروند، باوقاره او د منلو وړ وي. ځکه عزت نه په زور ترلاسه کیږي، نه په ځان ښودنه، بلکې په تقوا، اخلاقو او اخلاص باندې. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو در وړاندې کړه چې انشاءالله تاسو به ترې ګټه پورته کړئ. تر بلې خپرونې پورې موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان ښې چارې ولرئ. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.